السلام علیکم. سهار وختي دی راوتلی یم د ماندو خواته. اکام دا دی را سره دی. اکا مې وای زم در سره ځم په واک باندې مالې ته راځه. څنګه دی اوبه څنګه دی؟ اوبه دا دي راغلي دي خو مګر ډېرې نه دي. ښه د تېر وار اوبه نه دي. دوی موږ ته د پخوا د اوبو کیسې کوي وایي مانده چې به راغلی بیا به څو ورځې به لارې بندولې. شل دېرش یوه میاشت خو لا زما په یاده پر دا ځمکه باندې به داسې دا ګاډیانې راختلې ټکټران مو دغه به مو ورته نیولي وو. لس روپۍ بیا ځنه اخیستلې په دغه لار باندې بیا داسې رخ کړې. پورې ودان د حکومت دا پولې را جوړ کړي. ولې خو پروش کال که وړم کال بیا ونړېدی دا پل. کال خو هغه یو ونړېدی. ماشاءالله کار یې وړی دی. څنګه شو انشاءالله. اشه داسې په ټیم کې د اوبو څوک وړلو ده منده یو به وړي دغه مخکې روډ هغه ځای باندې و د حاجي اکرام اکا بس یې یوړې ټول ته بیا 8 ورځې بعد بیا راوخته. ښه خلک خو بیا نه کي دغه کړي خلک نه وکړي دغه شي د عدالته بس خلک ناکښته شول اوبه دا خواته ډېر روان شو بس نه سو راختلی. بس نو ستا چې موږ ولرالو بس یې ډورې وړی په دغه کې پټ په اوبو کې پټ بعد چې بیا څو ورځې بعد یې بس بیا په دغه کې پیدا کړي خوله مو دا چکې وهل بس بیا دغه پیدا کړي بس یې پیدا کړي مټ پټ لوېدلی وي. ماشاءالله ډېره خوندور هوایم چلیږي. د شپې ډېرې اوبه راغلي دي. د شپې ډېرې ولې د داسګي پورې راغلي د شپې تر دا ځای پورې راغلي دي اوس کمې شوي دي. دا نو وړم کال بیخي هغه کوم کال وړم کال هغه ډېر بارانونه وړم کال په 2022 ډېر تاوانونه یې وکړو. بس اوس دا واره نو لارې سره خلاصې دي انشاءالله تاوانونه نه کوي اوبو. مرم دا دی راختو باندې دی اسمان ته تاسو یا ماشاءالله بیخي ښه اوبه را روانې پرون ماخستن هم ټیټ اوبه را روانې ولې. اکا مې ولاړی وایي زه پلارو مور ته دعا کوم ابا زه ځم د ملکیارو باغو خواته هلته انځر به وخورم. څه کوې اکا زه زه پسې درځم ما جار ته انځر راوړم. ځم چای پرتې دي بیا به چای ساده چای څوک څه کوي زه پسې درځم بس ته درځه خو بیا چای هر څه د راوړم ته درځه. څه کوې اکا زه زه پسې درځم ما جار ته انځر راوړم. ځم چای پرتې دي بیا به چای ساده چای څوک څه کوي زه پسې درځم بس ته درځه خو بیا چای هر څه د راوړم ته درځه. دا دی اکا دی نیم سهار وختي برمیله روان دی دا ډاکسن دی دی وایي راځم چای کوم اره لالا سهار وختي چای څوک څه کوي زه خپله باغوله انځر به وخورم سیبان به وخورم او ماشاءالله ډېر ښه ډاکسن دی دا په دې کې نو بیا یو ښه غټ چکر هم و. چیز کیز مجھ یار دیده چشمې دې څه کړي دي کیسه خواږه نه خورې څه وایه دا د تا سمښته ده بازار له هم در سره ځې چیرې مخزن چیرې دی نو خور د زموږ خوا ته به راتلې که زموږ خوا ګرده مسکینان د زړه مسکینان دي. جوانی خوشانی خونی خونی ولې نه خورې
اشه تا ته هېڅ نه وایي زما زوی دی څه وایه دا کمشال مسۍ ده څه وایه وعلیکم السلام چیر ځې اوس هغه سرلی راپورته کوم کوم یو چې هغه یې تړله نو دی خو هم دا د بستره اشه څنګه دي نه خوري دا سړی ور نږدې سي خوري یې ترلی یې څنګه کمزوري شوی دی ای ستی سپیان ته خوراک وراچي ای د چا سپیان دي د دوی دی نو دا خو پر ده دی ګران دی پر دا سړی دا سړی پېژنې نه یې پېژنې دا سپیان د ده دي ورسره مخته دي دی زموږ پیر دی پیر ده ووایه سرکاري بس په څه وخت راځي سرکاري بس اوس راځي چیرې بازار له ځې شنې دي سکلې نو ولې نو نه دي لګولي د رحمان بابا یوه شاعري خو راته وکړه وا رحمان بابا خپله د ځانه بېزاره دی اشه ډېر تکړه روان یې دا چی روان یې پښې دې درد نه کوي ګوډ لایک مې درکړي دا هم لکه سم افغانستان وختي بازار لري نو دلې ناست توبه خدای دې ومار بس دا دنیا کې د دغه قسم خلکو له وجې خدای چلی دومره ډېر مستانه دي څه درته ووایم مخامخ سیند ډېر زیات خوند کوي دا تاسو ورته ګورئ ګورئ سپینه بیا توره وریځه بیا ژړه ده بیا هغه مخامخ هغه غرونه دي خوندور سیند دی دا سیند تاسو چک کوئ څومره خوند کوي دا درختو ته وګورئ وریځ ډېر خوندور سیند دی ماشاءالله ډېر خوندور موسم دی یا تاسو ورته وګورئ سبحان الله دا د دوی دواړه هم راورسېدل راځئ 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 اشه یو شی وله راوړم هم نه مې د اوسه غوښ وله راوړې ده نه مې یو ډوډۍ وله راوړې ده بیا هم پر دوی داسې ګران یم چې زه راشم دواړه منډه پسې راوړي یو دی دی یو دی دی راځه راځئ وک راځه بس څه به کوې پر الله ګران یم د حیوانانو دا دی په حیوانانو داسې ګران یم چې ما وویني بس لکه ګاډان چې راپسې وي مخته هم شاته هم یو خوا ته راسه هغه خوا ته خر روان دی ده بیا پسې ورمنډې کړل ته وایه چې بیا څه چمبک دي لاره بیخي خرابه ده اوبو کې ولاړې ای اوبه د کومې خوا را روانې دي ای اوبه د کومې خوا را روانې دي د مانده اوبه دي لاره بنده ده و راځئ دې خوا ته راسئ دې خوا ته راسئ راسئ
هی لاره بنده ده وی 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 اوس پکې دغه سوی وه ځان په خراب کړي خرونه دا دې ولاړ دي اوس ته ګوره دی بیا خرول ورځي بیا جنګ ورسره کوي دی بیا اوس پر دې ایزه کوي بس دا بدماش سپی دی خر وویني بس ورته غاړي راځه راځه خدای پر چا کار لري دلته د یوې درې سبه یو دوه درې سیبان راوش کوم ستا دا کوم سیب دی ځوانه دا کوم سیبونه دي ګاجا دا ګاجا دی زه به یو دوه درې راوش کوم دوه درې به پهلوان له وش کوم تینو سر مه خلاصوئ دا ماته پرمیشن میلاو سوی دی دا باغ والا ماته وایي چې په زه له شکوای زړه دې غواړي هغومره شکوه خدای نه دې راته وایي چې په مځکه هیله کوه خیر هغه بیا دې راټول کړي پر الله باندې ډېر زیات ګران یم الحمدلله نور دې هم پر ګران سم دومره خوندور موسم وریاست وګورئ زرغونوالی او دا رقسم سیبونه او دا ګاډان راپسې خوندور سیم دی دا تاسو لیدی سئ دا د انځرو درخته ده پرون لمر نه و راختلی انځر چې دی هغه په لمر کې ډېر ښه پخیږي نو اوس دا دی شنه شنه دی خو بیا مې زه کې ګرځمه کم زما قسمت و هغه به کې پیدا کړم بیا به یې تاسو ته درښکاره کړم چې دغه انځر دی انځر نو په کندهار په دا خوا کې ډېر خوندور انځر خلک وایسته تاسو دعا وکړئ کله چې زه کندهار ته ولاړ سم نو بیا ښه خوندورې به دې جوړوم اوس به زه انځر پسې وګرځېږم انځر خو مې نه که پیدا انځر خو مې نه کو پیدا اوس دا دی د هغه سیه باندې به ګزاره وکړم اسمان دومره زیات خوند کوي څه درته وایم دا تاسو ورته ګورئ سبحان الله چل تیسه 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 هش دا آخرته دی دی کېدی اوس یې واری پر کوئ هغه خوارکۍ پر ناستله ډېر بد سپی دی غوږونه یې هم کټ سوي دي مرغان تاسې وینئ دی خو لا راپسې دی بل سپی ورک سو هغوی ماغه دی ها دا پسونه دی ماشاءالله چیرې بې وفا ډېر بې وفا سړ ها 85 څه به کوې ولې خو هغه ورځ ما ستا پلار ته 50 ستا پلار ته ما پیسې ورکړې مال دا ده ته ورکړه تا ولې زما کار پرېږدوئ کار دې ولې ورپرېږدي دا زما دا کار سره چې لګیا و د کار پرېږدوئ غني بیا دا دی وایي 85 غواړم 85 مې د ده پلار ته ورکړی مال یې دا غني ته ورکړه څه وایه اوس چې شاخصې دي دا سپی دی دا اوس د ما سره ګرځي اوس څو روپۍ درکړم 12 ته راځه زیاته ماتې کړم څه شي دا هګۍ خو بیا درکړم بیا ماپښین بیا درکړم نو اوس ماتې نه لرم ته و دا رکشې والا را روان د هغه څه ماتې واخله راځه خو هغه دوکان به ولاړ شو ماتې به راخلو تاسو نشته و دا رکشې والا سره ماتې نشته یاره و د رکشې والا راسي هغه څه به ماتې واخلم بیا به نو ته څه به کوې پیسې خو واده هم نه لرې څه شی چوټې پاخلې ښه ای بوټونه دې څه راخیستي داسې بیا واخله
اورې ځوانه 250 لري ته 250 دا د غني کار دی اوس بیا غني په الله ګران یې کور ودان تشکر څه پکې 50 چیز پاخله مننه کور ودان دا غني و دوی خلا دا دی را پسې دی بل ګور څه بل پاتې شول خیر دی به ورسوم دا کا برمیله کاله ته را سره ولاړې بیا ډېر خوش قسمته دی ښه د خیره دا دی د کا د زوی برمیل هم ځان مې راورسوي زما دی ته به هم وایه په زله یې ورځ لیونیان دې راکش کړي بله ورځ یې سپیان راکش کړي څه وایه درته راسه سپی پسې ورلکه بس خپله منډه وي یا د ما سره راغلی د ملکیارو باغو څه مې راوستلی و اکا زو خالي ای تورې کوړمبې راخیسې دي ناصر لالا زوی دا دی چشکی ناصر لالا زوی اکا زوی می دا دی اکا زو ما دا که بسکه وریاس ول نور درکه Ben normal karakter da pat siyabına diyor vurmak var. څه وایه موږ دا که بسکه نه په ما پسې راپسې و ته وځه زنجیر چیر دی ډېر خانداني سپی دی څنګه چغالي ښه پټ پټ کیږي درته راسه راس لرې چې جاکوتي پسې ورلکه بس پسونه به در ښکاره کړم سهار وختي دی په برمه کې به نشه وتا کوی ښه کیسه به وایي د ده د خالد چرګې و چرګان ګرځي پسونه کې ګرځي دا ته وګورئ دا څنګه غټ چرګ دی څه په سټایل روان دی دې ته ګور ماشاءالله سپی هغه دی چرګان ته دی کېږي ته ورځه دننه ورځه ماشاءالله 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 چیز دی څه وایست ماشاءالله څومره خوند کوي راتېرسه راووتلی سان له چیجي وس پس ته راسې راپسې واخ چیجي تېرس زه به دې اخواته هله اوس یې پسې راواخ ما یې نور دغه کړله هله پسې راواخ دا دی موقع ګوري ما دروازه خلاصه کړله دی ووت درځه ماشاءالله څومره خوندور سین سپی ګوره سوسل دغه دی نه یار ملکیار باغو کې په ما پسې چای کمه دی ساده چای نه څوک څه کوي ټول چای راخیسي دی سړی هګۍ ورسره پخې کړي ښه بیا نو صحیح دی سیخوړلانه ورته چیرته راوړل ناصر لالا زوی خو زوی به دې راوستی ستا زوی به دې راوستی هغې هم تللی وای اکازو خدای دې دا قسم اکازوی وای یو چاته نه ورکوي تا ولې ځان یې وشو کیمره دې مخ ته واړوه ځان مې نه دی شول تا شوه دی مې شوی ځان مې نه دی شوی ماشاءالله څومره خوندور موسم څومره خوند کوي که نه کوي دا تورې چای دا د ناست یم کوم یې ډېر زیات خوند کوي
حیوانان چرګان دا دې راته ګرځي ډېر خوندور سیند دی تورې چیس خوږي ماته خاص خوند نه راکوي تور چیس ترخي په ترخي چیس زه وکړم بیا ډېر بد نور بیداره سم بدن داسې ریلیکس چست انسان چرګې ته ګوره داسې په سټایل روانه ده او کشو هغه دی کشو دی که چشت دی دا سوی ماشاءالله خوندور سیند دا خو بیا ورته په دغه ورته ګرځي مچ په کیمره ګرځي ویني وزیدی هغه د چرګه لوړه په هنداره ورته ګرځي څه کې وایست دا د امین چرګان دي امین ولاړې حیدرآباد دا شان یې وموږ ته راپرېږدو دا ته وګورې اوبه څښي ماشاءالله ډېر زیات سکون دی په دا شانو کې زما اکا زوی خلیل نومیږي د هغه زوی پیدا سوی دی اوس اکا زوی مې ټلیفون ورکوي ډوډۍ پر اړوي که دې پر واړوله بیا دې نر منم دا دې عجبه خبره پر جوړه کړې ده هغه وروره واده هم وکړي لور هم پیدا سو اوس یې دا د زوی پسې پیدا سولو شی دله ولا که ځینې ویل دی ډوډۍ پر اړوي هغه په هغه نه پورته کوي وایي ډوډۍ پر اړوي تا څه وایي مال د خلیل یې غواړه د خلیل الرحمن یې مه غواړه اوس یې پر اړه یې نه پر اړه هغه هم د پیسې مار دی هو نه ګسه پیسې مار دی او د ګرد کم یاران شول هغه ګرد د هغه ګرد سلاس واکس یاری اور سره ختم ک مولانا سے یاری ختم کړل نثار سے خلیل ناس ولاړ اور سره پرې د دا پیسې ماران دي نه دي اوس دروس پرې نه سیاسي نابالغان سیاست نه دي انو وس دی وایي فضل یو ته په وفاداری کې ډیر وفادار انسان یې ستاره کیسه منډیواله خو کیمرا چې بند شي د فضل لپاره مغه خبره ده ګسه ته زما فانډیوالی فخر کې ها دی وای دا ستاره کیسه منډیواله خدای ورت شاته ورت وروره ګرد لاس جنا خسي دي ګرد پرېشي دي یو زور سره ورته څه زه ټپ ته سر نیول دي زه ورته څه او وای نشانه دي غلطه څه یعنی زما یاري سم مطمئنه یې اسمتا زما یاري سم مطمئنه دا وغه ویل زما تعارف کې وکړه د زما د انډیوالۍ بدکار زه استاد صبر مختص هاي کیمرا کې وکړه زه استاد دا خو دوم کیمرې په لاس کې نه وروره د یې ګرد خلکو پرېشي دي هغوی استعفا ورکړې ده ما استعفا ورکړله بس اوس خدای و ماته مجبوره کړي چې راځئ چې ما له میسج چیرې په زله چیرې او بر داسې روغ ورسره اوسي بس بیا ما پرېږدي بیا زما په کیسه کې نه د هغو میسجات نه تا میسج راکړی که ما درکړی کومه دی کومه دې چې ما درکړی ته ښکاره کړه په برمه کې یې درس سم ناشته ریډي کړه ناشته ده دا یې ناشته دی تورې چای راخیستې دي خالي ای د دې ناشته ده تا خو سړی سمه ناشته راواخلي چیرې یې ښه وه دا شی در سره منم چیرې یې ناشته مې کومه ده چې کښرې چیرې یې دا اوس ګوره په کوټه کې د هغه بعد دا دی چیرې یې په برمه کې زه ته درس سم ناشته ریډي کړه یا مال یې ناشته ریډي کړه بعد هغه ناشته بیا چی دا ناشته ریډي کوم اوس څوک د پیسې مارسو دی د پیسې مارسو که زه اوس څوک الله به خیر الله به خیر نو خو تا ناشته هم بیا نه راوړله د هغه یې چی تکښېدول چیشتې راخیستې ده د دې هغې به پنځوس ده ته په څو خرڅې ښکاره چیر دې ټول کړ
ما پمانده ته بیا به څو خرڅه درته را ته راوړه ستا بیا ولې کچري هم دي کې د ده د سفر کچري دې هم کې راخیسي په 500 خرڅه ها که تا ډېر محنت کړی ها محنت یې ډېر کړی اوس یې څه ښه راسره وکړه دا ستا خور ده یا ما یا کالو وک وایي څه ښه راسره وکړه په څو پنځوس یې څه ښه کې وکړه خو ګرده توی کړله زرغونه بټنه در معلومه ده وکه سالم چیز دی چپک ها چپک دی دین ستا اصلي نوم یې چیز دی اصلي نوم یې دغه بیخ بیبي نو ته ولې ورته وایې چپاکه د زده ښایسته نجلۍ ده ماشاءالله اوه اوس په څو یې راکړه دا دې دا شان راخیستې دا چیز دپاره دی دا ها چیز دی ده سپلنې دی چیز دپاره دی ده وعلیکم السلام دا نو سړی څه پکې ها ښه اوس سپلنې د دې څه اخلمه د ډکه تیلۍ راخیستې ده دی دا سپلنې په 10 روپۍ ورکوي اوه خو ایبله زموږ کوچنۍ نانۍ خورکۍ څه ده دومره لږ سپلنې راخیستې په 50 روپۍ ورکوي هغې هم کچري کې پرتې دي اوس تاسو څه وایاست د دې څه واخلم دا سپلنې که نه واخلم تاسو راته ووایاست واخلمه بیا پیسې څه به کوې پیسې مور پیسې مور ته ورکوې که خپله ګاره پلار تېر کوم ښه وایه دا دی پلار دی پر ګران دی بېشک وایي پلار لور چې ده لور ځان سوځي خو پلار ته وایي سایه رسي رڼا رسي ها وایي ځان سوځي پلار ته رڼا رسي دا ده وایي زه دغه خرڅوم بیا پلار ته پیسې ورکوم ستا پلار بیا پیسې څه به کوي ها اوس په څو یې ځم واخلم اکا زه ها په څو یې ځم واخلم 50 روپۍ ورکړې مې خرڅ ستاسو لپاره به د دوی سره سودا وکړم ستا ده په څو دي 10 د دې ده په 50 هغه ریټ کموي نه هغه لا پر زیات دي هو د ده پر زیات دي داسې به وکړو 10 روپۍ به ده ته ورکړم 10 روپۍ صحیح شوله 50 روپۍ به دې ته ورکړم نو ما سره خو 100 روپۍ دي بس 50 یا 50 نه 100 روپۍ د دې انعام دی دې ډېر محنت کړی دا به 80 روپۍ واخلې یا ته به دی وکړې ته به 70 روپۍ واخلې ته به 40 روپۍ واخلې صحیح دی مشر څوک جوړېږي په دې دواړو کې یا دا به ته به بیا د 100 روپۍ ورکړې یا 40 مور به زیاته شه لس روپۍ د ناصر لالا زوی ته ورکړه ټیک سوله دته 40 ورکړه بل ته 50 ورکړه یا ناصر لالا زوی ته 100 ورکړه بس ابا 100 د دې 10 د دې 50 د دې ستا 100 روپۍ بیا ځم واخله څه دی ستا دغه خو د دې څه داسې هی چیشته دې ګرده تیلۍ یا دا ساعت زه نه اخلم دا سودا ماته د دې سره سودا ماته دې ګرده توی کړلو تیلۍ کې واچول خلاصه کړه تیلۍ ستا یې خلاصه تیلۍ کې واچول سودا د څه ماته کړم بس په لنې شي خالص دې تکریر کړه کچرا ګرده کچرا راخځه دا خاصه دا سکسر دا چمنه کوا دا خلاصه مثلا لازم تایم سول نه ټول کړي ها بس تشکارا کی دا ګوري دا دې ګرد کچري راخسي دي او ګرانیم خرسي ګران پروشه د دې سس بیا سپلنی واده خلینه ولې ګران خرسي سپلنی او درته درغه لې شوم دي تو ګره دا بل درغه ها واش ډایرکټ کواس چلی سره واش دا غش سړی دی د شان ارزانه دي د ګران راکول ته کوا پلار له پیسې وړه اینا سره لازم ته شل پی ورکنو شل پی ودته ورکه 10 پیسې دي 50 پیسې بلی دي صحیح دی ورسی نه سلويخ نه څنګه فهم شل پی د ناصر لاله سپلنی می واکسول د ماشمانو ساکازو د سپلنی د چیز د فارس شي لکه خلک سيزي دا وخت سره روان
شه پخوانی رواج دی ډېر خلک وایي دا د هندوګانو رواج دی. خو ډېره خوشبویه یا یو خوشبوی لپاره اوس زه ځم د اکا د زوی سه سپلني خو مې واخیستلو راځه ځې د لیبر میټ یم. هایډراکسن څه وخت راځي ځکه دا اسانه دي، زده کړي دي. نه دي میزول ټیک دي ځای بس خالص کله چې ګیر غواړي بس نن چکر وله لاړو څه خواته ولاړ دا ماج د کولونه دی وروره زینه د پیسې مارانې خوا به دې سوي دي چې هغه خوشحاله سي بیا دی ځي یا مړی یعنې چې هغه نه ځي نه څرنګه نه ځم بیا یم فارغه دا ټیم ښه بس بیا ځو دواړه ځو بیا ښه دی دا ډاکسن دی څنګه ششته ډاکسن دی که نه دی ما ته خو ډېر زیات خوند راکوي ماشاءالله پربایست آغا صاحب هلته ناست دی د ده لپاره مې کلفي راواخیستله منډه ور ولم دی نش راسویلی دي آغا صاحب همین خاص تا لپاره راواخیست ښه یې ښه یې وغواړې رحمان بابا کشنی شاعري راته وکړه زه به ولاړ شم رحمان بابا وایي چې بې علمه که بابوس وي خیال مې وشوي چې یابوس وي د رحمان ویل بال د ستا په کار دي چې وایي ودې بال و مخ و بل ته شاته شاباش چې بدفهمه بد کردار شي چې بدفهمه بد کردار شي راته وایي چې سپی ښه دی که سړی د اصله خاندان یې پر کومه خوا روان دي حیوان یې که انسان یې پر کومه خوا روان دي د اصله خاندان یې مسلم مزلک سالم څنګه د تاب کېږي د اشرګاه پر میدان حساب کتاب کېږي مسلم مزلک سالم څنګه د تاب کېږي د اشرګاه پر میدان حساب کتاب کېږي خاصه مخلوق په باغ کې ګرځېدی پر سمه لاره ورچاتې بکرې نارې راځه دغه لارک د سبا غواړي حسابونه د یش کویم بیتونه که بد کوي زما نه وای دوزخ نه ورکشولم نه زه کبابولم خاصه مخلوق الخالق شاعر یاد کړي دا تبلیغان دا علما دا جماعت د نیکانو جماعت که علما دي که تبلیغان دي که مجاهد یو جماعت بعضې به پیمز که یو په یوه کار کې لګیا وه بل ته بل کار کې نه ښکاره کېږي کابل په بل کې لګیا وه بل ته کې نه ښکاره کار یو دی بس نور خیرات والسلام عبدالله حاج عبدالله خود خوبصورت دی خو زړه زیور که محتاج نه یې چل پیاز چیرې ځو لاله دې شاته ولاړ شي شاته کښېنه درته نه ځایېږه لالا سیمټ راخسي وي ما ته وایي راځه سیمټ به ویسو بیا به ولاړ شو لمبېدون ځایېږه واه لاله کومه بدله دي لګولې ټکر دی واه واه منیر بس بله کمی باور لگه بله لگیش دا دی راورسېدی صاحب چیرې اچوئ دا موږ ولاګ جوړوو دا سیمټ نو ما پر ده خرڅ کړی دی دی وایي ته نو چشکې پسې رالی زه ورته زه ولاګ جوړوم
خوند ځي ناخوله چیرې شوکې اوس دا زموږ د لالا نازولی ډاکسن دی لالا ته نو دا ډاکسنان دا شان ډېر زیات خوند ورکوي راځه راځه د لالا ډاکسن و خود درلیجه زنده‌باد لالا زنده‌باد لالا اوس موږ ته چکر راکړي دورې چیرې دا ښه دی و ماشاءالله لالا وای زه پیسې وګټم لالا داسې دی لالا دا ریس ورکړي لکه د لاهور منډۍ سې په وهلي لالا وای زه لږ پیسې وګټم ولمسیان د به چکرونه کې ورکوم زه هم د لالا لمسی کېږم نن ماته چکر راکړي چیر زه د دې باده لالا پنجاب یا وس وګوره سړی مې ډېر نازولې ټکرای خپل مسنګ درکواله وس څوک شو کی دا یو رابش کنه نه شو کوي یا لالا موږ دا دی وس یاران رالو ډاکسن خالی کوي بس ډاکسن خالی سلو بیا ان شاء الله زو لالا وای چکر درکو ګورش د کومې اوسګي چکر راکې لالا تعالی کوم ځګي وبوله زه لالا په دوه پورته کوي وای په دوه پورته کوي پیرېدل نکله شه پیرېدل نکله چکر لالا راکې لالا باندې د ډاکسن ډیر زیات ګران دی به د ډاکسن لوک درښکاره کړ ها دا دی وای ما کې راول وای په دوه 50 څنګه ډیر دی خلیص و دا ځوانانو ګاډي خالی کله زنده‌باد بس وسو لالا دا کاټه کنه لالا اوس ډاکسن را کاټي لالا وای پیرېدل نکله زو حالت لګیږي مال درځه لالا خپل د چکرو ډیر شوقي دی پیر وطن نه راکتلی دی لالا افغانستان لکللی ګسر کم ملک لکللی شه لالا ډیر د چکرو شوقي دی که د عمر په مشنوال د سره واسه موټر دوری لاسه وز دادی لمسی ور سره ناست دی زکشن شیانه بس وصولم بیا دوله انشاءالله ټیټه پخواني بدل ورله دا دی سمټ خالص و وای مخ ته کار سټارټ واه لالا ویسی اورلا نکنه لالا دا چا ویده دا بدن؟ چا راوستی؟ شه دیر ششتا بدل ده آواز ورک ماشاءالله دیر خوندور موسم دا اوبو ته تاسو وګورئ دا اوبه چې مجاله ورځ کړایي د دې کول هر محسن لالا دا دې راوسته دا لالا دا رکسب دایو نه دا دې ریاض خان ورته موټر یې خاص ټچ ورته ودروي دا تاسو ورته ګورئ خوندور څوک نه پوس لالا شه لالا ستا د موټران سره ډېره شوق دی د پخوا سې موږ ویندو بل کار وانسته
د موټرانو مینه ډیره لري ها یو چکر یو موټر او غرونه لالا ته ډیر زیات خوند ورکوي غرو خواته بیخي ډیر ځي او خواته تللې ښه یایا نیکله څه وخت چکر راکړی ده یایا نیکله ښه نو راځي وبلندېږي اوس لګېږي ساعت به ولندېږي دا څه وایي څه وایي دا نو د لالا لمسی دی ماشومې به شیان کېږي خدای د زوی زوی دی تاسو ته یو ټریک درښیم کله چې تعلیم نری نو بس دا بنیان بیا کاږي دا د قسم لنګ ځین جوړوي لکه اوس ما ځین جوړ وده وای ډېرې بدې دي لالا ونه دا دی اکسپرټس دا دی دا یو زما پسې راشد دی پیدا به زه کې کښېنم الله سب بدې ایښي دي خانه یې راسره ده خوندور دومره زیات خوند څه کې وایاست دومره زیاتې دي اوبه بدن ریلیکسول او موسم ډېر خوندور دی دا د تېرېدل نیکه اوبه دي خوندور موسم اسمان تک شین دی سپینه سپینه وریځ هم دا ده کې ګرځي او دا قسم کې ناست دي دومره زیات یخ اوبه دي چې څه درته وایم خوندور دا د تېرېدل نیکه اوبه دي دا نو د کراچي مسافران چې اکثره رارسېدلې د دې لاندې وایي دا کې د هغه قسم ناجوړي شفاف دی کېشه ده همخ غرو سیند ته تاسو وګورئ د توره وریځ پر ګرځي دا ده هغه دی د دی فوکس پر ماشوم دی اوس معلوم څه ده توره وریځ ډېر زیات خوند کوي خوندور ما اوبه مه پرېږده زه خو ولمبېدلم ځان مې ماسې نن کې سر و مخ مې نه دي نن کړی اوسه کشه کې او دغه لګیا دي د لالا موټر صفا کوي ټیټ لالا موټر نه پر موږ ګرد ګران نیولی چې لالا موږ ته چکرونه کړي لالا اوس دننه کښېنستی وروره بس موږ ته وایي تی ولمبېږي نو دا د موټر اوبه دغه اوبه چې دي دا هلته زیارت دی تېرېده نیکه ورته وایي خلک وایي چې د هغه زیارت د پښو څخه راوځي او هغه اوبه چې بیا دي هغه ګرمې اوبه راځي هغه بیا د تېرېده نیکه شاوخوا ته ډیم دي د هغه ډیم سره پیپ راغلی دی دا اوبه چې دي دا ډېر یخي ډېر فلټر اوبه دي د کراچي څخه اکثره مسافر چې راشي پر هغوی دا ګرمۍ دانې او دا شان راختلي نو دوی د دې راشي په دا اوبو کې چې کله ولمبي نو دا یې قدرتي طور باندې خدای د هغه نه وجې و دوی ته شفا ورکړي زلاله اوبه پر وکوشته نو ډېر خلک چې ناجوړ د دې راشي بیا خدای هغو ته شفا یې ورکړي او دا اوبه چې دي وایي د ازمې لپاره ډېر ښه دي کله چې انسان خوره وکړي ازمې خراب وي داسې وشي نو سیستم یې سره سمیږي زه به اوس وارې چې اوبه وڅښم ډېر خوندور فلټر اوبه دي د ازمې لپاره ډېر بیسټ دي زه به یوه واره بیا ولمبم لامبم زه خپله ولمبېدلم ډېر زیات خوند یې وکړ لالا لا نه دي لمبېدلی لالا وایي چې ولمبېږو بیا ځو انګورو له انګور چیرې دي لالا ښه رابې کې هلته دی هلته د لالا یار دی بس بیا هغه له وتلو لالا اوس لمبېږي ښه بس بیا به ولاړ شو کورو خوا هره ورځ راځې دلې لمبېږي بس بیا بوله راسه هره ورځ راځې لمبېدوله ورځ ښه لالا نه
ښه اوبه یې ډېر لمبه یې باندې ورته دا ښه خبره ده لمسیان نازوي لالانو لمسیان نازوي زه به څوک ولمبېدلم به ځان به سره تیار کړم ښه وای بس بس ورته کښېنم سیند سوم وای ماشاءالله عجبه خوند دا ځوان یې کور ودان باید باغ له ورشه یو ټال انګور به درد کړي تور نارې که زه ورځم یو ټال انګور به راواخلم لالا وروره لمبېږي لمبېده یې نه ختم کېږي زه به ورځم یو ټال انګور به داسې نه راواخلم ښه دی سور ټال راوګوره سور ټال کې شته کې وګوره ځوانان یې کور ودان سره خوند نه کوي بس ښه خوند کوي هغه والا راکړه کشمشي دغه دي کشمشي اشه دا باران چې اوس وسولو دا خو به تاوان نه ورته کوي اوس یې فلحاله نه کوي اوه یو دوې درې ورځې بعد بس لمر یې ووایي به راپټاوېږي ښه اوس یې شکوي نه دی شکوي یې ماشاءالله څومره غټ کړ دی هغه یې خوړلي دي شونډې پکې دغه ټال راوشته دا ته څنګه په پیژې چې دا شین دا خو عادي اکثر خوښ نه دی روح ونی روح ونی یا ډېر خواږه دي بس راپورته که اکشني ټوکرای م راکړه یاره کور ودان راځه ته ځې ښه مننه دا دی انګور یې راکړلو اوس یې ولمبېدلمه اوس به برت هلته ورسمه د انګور به پرېنځومه بیا به پسې ولمبېږم انګور به وخورم خوندور سیند دی دا د انګور مې راوړله لالا ها لالا مننه کور ودان پرېنځوه نه پرېنځوه وبیا کور یې ودان د دا ځوان موږ ته انګور راکړلو په دې ولمبېدلو بس انګور ډېر زیات ښه خوند फुल सफाई और ठेला ला काले लाला बाबी आगा तसं होईल ते बाबी आगा मुरीदी बाबी आगा दी यारू लो पप्पा आव बाबी आगा शूस मा योज मा का योदई नदी द्वार उडियर पोख यारू लो बाबी आगा आव लाला زمونږ نیکه له ډېر اکلی د هغه پوخ یار وله ښه و د دې په شپو زموږ د نیکه سره په شپو زما انا به ویلې بلې داسې به پخه شم سوله دا انګېټۍ بیا وایي دغه چینکه ته ده چی ده دا بس د پورته کړ د چت په سر بیا تسه کړه زموږ نیکه هم ډېر مستانه سړی دا مځکه ګره زما ده سیدګلانې خدای رسول دې خوشحاله ولې خدای څه ویل خدای رسول دې خوشحاله ښه دا به زما نیکه ویل بیخي ډېر ویل مستانه خلک وو پخوا خلک نه وو آبادي نه وه کلی نه و ګډ شوی سره ځه بس موږ خدای ځانونه برده سره تیار کړلو اوس لاړو مننه کور ودان ولمبېږه نه
د ده کور ودان په موږ انګورو خوړلو لالا څنګه و خوند یې پر واخیستې لالا یم کور ودان ښه چکر یې و موږ ته راکړې اوس دا دی ورته زه د کلي په لور باندې وایي د اکسن چکر ډېر زیات خوند کوي ځه کښېنه تازه کښېنه هله را وښځې شه د بیا مایان ټول کړي دي مایان دا دي مایان څه به کې مایان راځه لالا خوندور سیند خوند دې په وکړې لالا ته ځکه تاسې ولې زه ډېر پسې ګرځېدلم هغه بدله خو ولګم خداحافظ د انځرګي چکر څه وخت راکوې لالا یو ورځ به بیا هلته ځو السلام علیکم ګرمه شولم یې د بیخي زیات خوند یې وکړي نو اوس بیده هم شولم اوس مازدیګري وخت دی خټکی دا دی خورم حبیب خټکي ته دی راته کېږي خټکی غواړي دته مور کو شادي سبکه ته غواړې دی غواړې اچش دا حبیب خټکی نه دی ښه ناجوړه دی ځه منډې حبیب مې دا دی د پنجې راوباسي دوکان وخواته ووایي دی زه د داروخان ډېر غټ ارمان لرم حبیبه وایي داروخان حبیب ستا ډېر غټ ارمان لري وایي ما داروخان سره ملاوه حبیب دی ووایه دا مړې دا زما ارمان نه لري نه راځي لالا ته واخله نه راځي په خالي وي زه د دې سره نزدیک راغلم ما لا نه راځي ورشه بله مالا نه راځي د خرځي لکه ګیاره داسې پر ونې نقطه کای نو دا څنګه اسایله لاندې شوک بس موټر ته نه دا د مولانا یاران هم راغلي دي تېر وایي موږ سره په ویلاګ باندې تللي یو دا ځوان دی مولانا خو نو دا دی یو دا ځوان دی یو ځوان دا دی دننه ناست دی نو پروګرام دی نه مقصد پروګرام دی خو زه په یو شرط باندې ځم چې داروخان هم کي داروخان زه وروره ما نن ورځ په کار تېره کړې ده درځئ ښه بس حبیب حبیب ماله نه راځي وروره دته په لار کې پخای وي څه وایې زه به وار حبیب کور ته ورسوم واچې شه څه پکې د بل پایې کلمې بخیل ول د بل زما د ورور زی ساده ورور خو نو دی یای ما خپل لار صفاخه څه وایې اکرام سره ولار سره د نقشو کار کوه شي بکرمانه دی ولې طالب وړونه تاسو ولې طالب بیا د چا چی شي ورته ته په کشیا وا په چالو اکرام به په وکړ یا بل خبره طالب بیا د چا کور ور چیش کړ دی سره ملګری شي بیا د خپل کورونو سره شټ شپاله دغه وکړه چې سید زواره دی بیا ما انت ورسره په خیا کم کډلې په خیا دلې په کوم
بادي بالجه حبیب مې ورته کور ته راوستی وروره هلته یې تنګول کول سپه د ماشاءالله خوندوره ورځ نن بیا د خیره ښه ټیټ باران کېږي او حبیبه داروخان چې دی داروخان د لیو زما په دوکان هم را شریک دی مازدیګر وخت راځي ډیوټي کې موږ به ولاړ شو ته دوکان کوه ها شان ریټونه در معلوم دی یا نو پر ښکاره که دغه بس په سویر خوښ ستا خوښ ما ته خو بیا غځېده ده چا د ګراک ته ورګځی که موږ تی ته میم تاوان در ورسېد ګراک ته میم تاوان زاړ دوکان هر دوی په چای کې و هر دوی په هر چا کې سلو په دواړو کې او هم د دې خوا هم د هغې خوا اوس را سره چې او دا بس یاره اوس شبه ولم بیا چې دانې به دیم دغه شپه پیرېدنې کو به ډېر ښه دي د دانو لپاره صحیح دی بس دی را سره چې سراس از ما کا بو پکار دی سراس نه راځي بایجان دی خدا دی داروخان دغه دی تایپ ستنه کوله تاله انګور نه راوړي از ما کا وای دی ولې مال انګور نه راوړي انګور ولا راوړه نشتی د کا دوایو کې ما خدای بچاو کې پیټي به وراوړ نو څه بچاو څه کله دی ولا راوړل نه وراوړ نه ولا راوړل چنه ولې چې نه هاینه څنګه زما په کام دی ګران زما په پلارم ګران زما په وړونم ګران نور څه څه واړه ما د ګوتو سره ګټلې ولې رانه څه کړل اله وا وځ درانش خنه کی و چې لوټه یاري خو نه کوي سوا بس وز ما و د زور سم ما وز ما د کا سره یاري شروع ک تاو دی یاري سره شروع کی دی ش سړیم دی وروره د انګورو د شانو هغه یاري کومه ها ادم دی راوتی هو دا ولې چې دی ودل دی کنه سو شزیه پور درکو بالکل دا خبره شکیږي موږ دې موږ خاندانی بجانه موږ د چی شو ده خاندانی د چی شو ده د سپونو د داشان موږ د درې سلور نکګانو پیړی درې سلور پیړی خولیان لا پرې دا د مر سره ستا وځ به در دم کې ورته ګور ان شاء الله سمېږي ها کاغه خپل کلم لاړه ما کلم لاړه د دسه سمېږي ان شاء الله او زموږ د نکګان ما سلور نکګان پیړی سلور نکګان پیړی دا وو سره دا تاوه موږ سپونی دم څنګه نسته او ولې په تاسو ورځ سپونی نه دی راخطر عاشت دار قسم شته املا ولا فاندې کوي دا اوس ګور دا بجانه دا چاو خولې د پدې کې دا ولې خو دا شه وای دا نه رايو راپوي څه دی کوی دا وا سوري پرې دې شي بایجان یو څه نه بعد هغه پرې دې نه دې پرې هغه پرې دې شو ای دا جمع د نکګانو خولیان دي ودره دا خلک غلا کړی دي چې په دې پرې دا غاړي په دې پرې نه دي ودره نه ګوت خو نه دي بس شکرانه ورکه شکرانه شنه کې ور بیا د دانې پر موږ راخیږي ورکه شکرانه شه کنه سه سم پورې زدر کوم ان شاء الله دا الله په دغه باندې یا شنو نه غنمت یو تیر سناته پور د لې درات خدو سوا یا موږ مشوره کوه ما زموږ موریدین مو مشوره کوه اوس راځه چیش پښتنه څنګه چیش پښتنه د سکی وره خبر لدی ما غیر اړ یې تر څه کړه هيا د انفطری اوس په سو داروخانه په سو ځین اخلي دای د دسه تیرا کې ولا کوم تیرا ته بار ورته ولګو تا په سو واکسله په 2000 روپے اوس په سو ځین اخلي ته و د خبر دوا و ته و بسم الله وبالله على ملة رسول الله نه بدل دي چې ولا غواله یار خدای اخباري سوای میموري کارت سره په 2000 یې څه شرا سره کی وکړه سوای آی دارو خان شه ولا زه مله کپڑے کټوم
چیرې پیسې دې پیدا کړې زما په خیال یا اوس کپړې نه سیکړي پیسې چیرې وای فطري دې مو اوس واخیستله هغه لړۍ ده څه وای نه اوس دا په څو راکړې دا وارث خان سره سودا چالو ده تی څه وایاست په څو یې ځین واخ 2000 مونږ څنګه په 2000 آی خلک وای په آی خلک وای په 1800 ځین واخ څوره وزن وګوره داروخان ته وزن وګوره داروخان په پیش بیا خرونه ما ته ورسه داروخان سره سودا و په څو ارزي داروخان وخت نه وای په څو ارزي 2000 نه وس دې وس ځین واخله ته په څو ځین اخله یې و 1500 نه سکه انا ما یادونه چې طالبان ته ورته دای ملا دی ته وزن نه دا دی ملا لا لا بیچاره کو نه بیچاره ته یو دم پر وکه خارکی باندې دانې راکته ته پر وکه ته خلا بزرګ سره شل په غړې یا الله خیر دي دم شکرانه جمع اخلنه یا لاک یا واره که شکرانه خپل ام پی 3 په 2000 روپۍ خرڅې د خپل لکه د ملا غوانه جوړه دم پرې کو ونه اے وسای راکې ماته یا نو څنګه از ما واست په یاری کې راکړه اوس وځه غره بنو 2000 روپۍ قسم سواس ماته په یاری کې راکړه ولې از ما واست یاری یاری جلال شناخ جلالي ګرکی جلال اشه پلار نو کپلار بیا جنگ در سره وکي خلاص چې اوس نس وړي ورک پلار ته ورته مور سوا وس بیا سوريز پروګرام بیا بس شپې ډیر شپې بیا وړي کوتي راګي بیا څنګه بیا نن تاګ سوا و چیر زی اے راسه ماکسم بچم میلمسی دا وارث خان لار سره نه د جوړه وارث خان ماشاءالله کالیا خشي د کوم کالی دی واکس 4.5 روپۍ کزره اشه دا چې وینې پسترګو یم شین شکر ما وینې خپل لار ورس هیڅ کار نو تور کالی د سکول یار هاي ته دا وګورئ کوم د کپړو کاروبار دی دا څنګه کالی دی دا غي چیرې ورکی به پیسې اخلي نه دا پیسې چیرې ولې هغه کوین کې د دروازه یو السلام علیکم فصل 200 روپۍ غازي ورڅ ګرانه درکړې نو ګرانې په خپل کې کوڅ لګیا چې ولار سره غیر کړ په کار دې څه باره ده کناري چې مونږ نو راغی نه راغلو تک دې کناري نه هغه په کناري ور راځو مې ومنه جوړ کلی بدن سره ولې دې سره کول دې ولې پلان بیا ډرامه درته کړو اے پلان خشم درته وکی یا اوس په پلان ګران یې یا ولې عمر څوري ما عمر 24 ساتل مال دې سره جوړ کی ته ولې دې کمزوري نه ته ولې دې کمزوري ها تراسه وارث ډیر لوی مستانه دی ډیر لوی لوفر دی داروخانه سکیو دا وارث په مستانه توپ کې ها بیا می سکیو سوسو مولانا سوسو کړای سس ولا مولانا ورو موبایل سوا یا دا په بند موبایل ولې کوي رته مینه ویج د سړی وګای سوا دای مولانا صاحب نن ش پروګرام یاران ته جوړ کړی دی د کړای د و سات بعد داروخانم را سره جابل سایار سوس زبانه سلام وایي د فلا بدن کا دا درواغ وای سیندیال ډوډۍ یواره مولوی صاحب هغه مرید زین جوړوي دا ولې مولوی صاحب زبل ورځ مرید کېږم او زما سیندیال ډوډۍ وړم درواغ ورته دا باندې را شولې نه په دې بجې نه خدای ته ویل زې په سویدل ما یې اخلاصیت کاوه شه یا زه ډوډۍ وړم یا زنن اوس د خیره زما کړای شان راخلم د مولانا میلمانه دي سارو شانت مدي حصہ سامان خدای د شلمبي دا کړای کوم دي تاسو سلات سماله کړی دي کوم سارو سلات جوړ کړی دی څه په کوم سلات ها چی دی وسه سړیان له وسه آی سارو سلات را له جوړ کړی دی وای دا بیا ته میلمنو له وسه وایستا میلمانه سي نو میلمنو له پای کې سړی سلات وړي ها سوای بدکار وي ها اته جوړوا زرا اعظم ایسه شام خو می ویوړو د سارو درته په لار کې راته ولاړه بیا څه کیسه ده سارو ها ایسه بکه ها ایسه بکه ها څه بکه چیرې
چلیانې ویس سړیان ویسه ای تا وکړه کړایي لپاره ویسه نو ای سړیانو چې ډوډۍ کمه ده کیسه کمه ده ستا دا خو ناشوده زما مېلمانه دي دا څه د ای شان یې راله جوړ کړي وای دا ته سړیان له ویسه زم بالا شرمې جباره ورځ دی یم ای زه دیداري بیا دا ځیله رالو بل مولانا مولوي انعام لا نه دي راغلی ملګري دا کړایي څوک پخوي به تی کې کړایي چې دی په موږ کې هغه مولوي صاحب حفیظ صاحب ته خپله کړایي راته پخوه موږ به ناسته درته وکړو نو مولوي انعام لا نه دی راغلی مولوي انعام هم ځان راورسوي وروره زموږ دا میشه ده کیسه م شان را صحیح دي دا وار بیا د کړایي سره را صحیح شوی دی څنګه سولې زه دې پخه کله اوس به وګورو ښه څنګه ده وروره بسم الله جګاړ دی وا یار ان شاء الله توجه وګورم بسم الله الرحمن الرحیم یا لکه ډبره دی ده بیا پخه ده بیا واره لا بیا دم که دردا سره ګډ کوم ما ته دا چرګاړه ډېره خوند راکوي د دې کړایي چې تیاري چې دا ساعته به زه ولم دی یکې اوبه ګرما م ولمبېدلم د لالا سره شرالم ورته د بیا لمبېدم کاول اوره ناست ډېر بد زور غواړي یکی بدی که در یخ هوام ده باران موصول بد یخ نول تا بیداوی وی بدی ډېر زیات خوند کوي ناولده خوند کوي زه به واره ټیټ ولمبېږم بیا به کا پخوم کړایي د خیره تیاره شوله دا کړایي ده چا پخه کله پتې کې دا مولوي صاحب کالیون لګولې دي سر یې هم نول او د شانو کمي م وله وروره د دغه سر یې نو ګوره څنګه ده په نیستیک سره پخه شوله جوړه نو بس